د مور مینه. د شپې 3 بجې وې. مور خپل زوی ته زنګ وواهه. زوی یې په قهر موبایل ته ځواب ورکړ او ویې ویل دا نیمه شپه وګوره او ستا دې زنګ ته وګوره، خوب دې راته خراب کړ. ووایه څه دې ویل؟ مور یې په ارامه لهجه ځواب ورکړ. زویه 25 کاله مخکې تا ته په 3 بجې له خوبه ویښه کړې وه، یعنې د ولادت پر مهال. نو د زیږېدنې ورځ دې مبارک شه. زوی چې د مور زړه یې مات کړی و ډېر پریشانه و. ټوله شپه یې خوب ونه کړ. سهار مهال د مور لیدو ته راغی چې بخښنه ترې وغواړي، خو مور یې د تل لپاره دې نړۍ سره مخه ښه کړې وه. هېڅ وخت د مور او پلار زړه مه ازاروئ، ځکه د ځورېدو وروسته چې بخښنه ترې وغواړئ شاید دا چانس درته پیدا نه شي.